د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی چې تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکموي. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ ویان صدیق صدیقي بیا پرون په کابل کې ویلي افغانستان د امریکا متحده ایالاتو او ناتو سره د مشارکت پر اساس هڅه کوي چې هیواد د ترهګرو پر پناهځای بدل نشي او لا هم د ترهګرۍ افغان حکومت او متحدین د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ دي. د چارو یو شمېر کارپوهان د امریکایي ځواکونو وتل په داسې حال کې چې د سولې خبرې اترې له ځنډ سره مخ دي ډېر مناسب ګام نه ګڼي او وایي چې بهرني ځواکونه باید د سولې مذاکراتو تر بریالي کېده او د حالاتو تر سمون پورې پاتې شي. د دوی په وینا د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل باید با مسؤلیته وي. په داسې حال کې چې طالبانو د دوحې د هوکړې پر بنسټ د تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او تاوتریخوالي د کموالي برخه کې خپل ژمنې تر اوسه نه دي عملي کړي، له افغانستان څخه د سرتېرو وتل به وضعیت لا ترینګلی، د سولې بین الافغاني خبرې ټکنۍ، تروریستي ډلې لا زړورې او پیاوړې او هڅه به وکړي ترڅو په افغانستان کې د خپلو موخو ترلاسه کولو پورې جګړې ته دوام ورکړي. د چارو یو شمېر نورو کارپوهانو په باور بیا د امریکایي ځواکونو وتل به د جګړې پر زیاتېدا او یا کمیدا به ځانګړی اغیز ونه کړي. دوی وایي اوس مهال هم بهرني ځواکونو حضور یوازې تر پوځي اډو محدود دي او جګړه افغان ځواکونه پر مخ بیایي. دا کار په عمل کې داسې ترسره نشي لکه سره کوم چې د دوی د سیاسون دا خبرې کوي. نو په همدې اساس باندې امریکا په خپل په د سکرین په پرده باندې یو رقم خبره کوي، ولې د هغې تر شا یا د پردو تر شا باندې بیا معامله دغسې ډول باندې نه لکه سره کوم چې دوی خلکو ته واضح کوي. د پردو تر شا دوی هماغه پالیسي عملي کوي په کوم کې چې د دوی ملي ګټې خوندي وي. بل لور ته بیا د ناټو سرمنشي او د جرمني دفاع وزیر هم خبرداری ورکړی چې ښایي افغانستان څخه د ځواکونو تر وخت مخکې وتل امریکا او ناټو ته په لویه بیه تمام شي. راپورونه همداراز وایي چې تېره شپه ولسمشر غني د امریکا د دفاع وزارت له سرپرست او د یاد هیواد د لوی درستیزانو کمیټې له مشر سره ټلیفوني خبرو کې د افغان ځواکونو څخه د امریکا متحده ایالاتو د معنادار پوځي ملاتړو پر دوام خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر بیا پرون ولسي جرګې ته په خپله وینا کې وویل هیواد کې 90 سلنه جګړه او عملیات افغان ځواکونه کوي او د کال تر پایه به دا شمېر 100 سلنې ته پورته شي. اسدالله خالد همداراز زیاته کړې چې د هیواد 80 سلنه خاورې د ډرون کمرو په واسطه تر پوښښ لاندې قرار لري چې د وخت په تیریدا سره به ټول هیواد تر پوښښ لاندې راشي او د بهرنیو ځواکونو وتل به د افغان جګړې لوري بدل نه کړي.